انلاین راغواړئ نو لږ احتیاط کوئ. زمونږ د یو ورور له نن چا په 1800 روپۍ باندې د حجامت ماشین چې کوم دی دا په انلاین دغه باندې راغوښتی و او هغې کې کوم پراټو شو. دا وګوره دا شاپر وګوره ټول انډرس هر څه دغه پې دی دا دي په دې باندې وګورئ ورته دا ولنی شاپر دی د 22 تاریخ دغه دی. دا یې ورته بیا رونو دویمه چیلې دی دا ورته وګورئ په دې مې ورته لږ رانږدې که دا هر څه ورته وګورئ دا یې ورته دویمه چیلې دی او بیا ورپسې وګوره دومره پیکینګ یې وله کړی دی چې دا به کولاوی نه چې کله مونږ لاړ شو نو بیا به هلې کولاوه. مونږ همدغه غلطي وکړله چې مونږ کولاو نه کړو دغه په مخامخ او هغه کلې لاړې او بیا دلته دې غریب چې کوم دی د ملګرو په مخامخ باندې کولاو کړو نو دوی ورپسې هم خاندله. په هغې کې څه شی دی راشي نن تاسو ته ښیم دې خوا که کیمره لږ کیمرامین صاحب په 1800 روپۍ کې ورته په 1800 روپۍ باندې هغه ته څه شی پرېوتي د 20 روپو بسکټ ورته پرېوتي دي. نو لږ احتیاط کوئ هر کله چې دا څیز راغواړئ. دا ویډیو به دومره شیر کوئ چې دې زمطلاقو دې خنزیرانو ته ورسي چې بله ورځ داسې یو غریب دوکه نه کړي ځکه دا په 1800 روپۍ ته دې 1700 نن مې د دا خپل قیمت 1800 زمونږ نه ویې وړلی نو د نورو مسلمانانو دپاره دا شیر کوي چې د دې پراډیانو نه واوړي او دې پراډیانو سره بیا دغه نه کوي. دا وګوره ورته زمونږ دا ملګرې خبرې کوي مهرباني وکړئ چې کله هم انلاین څیز راغواړئ نو تر هغې پورې به ټي سی ایس والۍ که هرې کمپنۍ والۍ کوم انلاین ډیلیوري تاسو ته کېږي د هغې به پیسې نه ورکوئ. لاول به څیز کولاوهئ څیز باندې به ځان مطمئن کوئ د هغې نه پس به پیسې ورکوئ. که نه هغه تاسو ته وایي چې نه چې پیکینګ نه کولاوه داسې خوا دې خوا څیز به بلکل واپس کوه زما طرفه دا پاتې دی. نو مهرباني کوئ چې دا څیز چې کولاو کړی هم نه وي نو پیسې مه ورکوئ ځکه چې زموږ د غریب ملګري سره نن دا دوکه شوې ده چې د حجامت مشین یې راوغوښتی په 1800 روپۍ باندې او د 1800 روپو په ځای باندې د 10 روپو بسکټ پکې ایښی دی. دا پکې خوړلی که څه منې په خدای دا ته منې چې دا بسکټ دته په 1800 روپۍ باندې پرېوتی دا ګوره هسې مزاحیه ویډیو نه ده قسم مې دې په رب چې دا ورته په 1800 روپۍ پرېوتی او ښه شیر کوئ ټول پښتونخوا ټول پاکستان کې وګرځوئ چې دې پراډیانو نه ځان ساتئ. دغه شی پکې لږ شوکه